او یو خبر بل لرمه چې دغه پخوا د خصوصي ښوونځیو ته د جنکیانو اجازه نه وه د شپږم نه پورته، خو اوس دوی ورته یو بل فرمان صادر کړی ده چې دغه شی د مدرسې په نوم جوړ کړي، مدرسې وناسیه، او دغه ټول نصاب باید پکې واچول سي او کولی سي چې جونې د شپږم نه تر 12مه صنفه پورې خپل تحصیلاتو ته دوام ورکړي. خو شرط دا دی چې 3 مضمونه پکې اضافه سوي دي. تقریبا عین د اووم صنف 22 مضمونه سوي دي چې زموږ د کورنۍ غړو ځانونه شامل کړه او د خیر حسن هغوی خپل سبقونه شروع کړل. نو خدای دې دوی ته هدایت ورکړي. ګرچې طالبان تقریبا 95 سلنه د طالبانو د ټیټ رتبه او جګ رتبه او متوسط دوی ته خوشاله دي چې مکتبونه واسي. فقط ملا حسن اخوند ډېر کلک ولاړ ده او هیبت الله چې دا دواړه ګرچې سپین ږیري هم دي نو شاید لاړ شي جنت ته به ځي یا دوزخ ته، چې دوی ولاړ شي انشاءالله مکتب په سبا باندې ورځي. خدای دې تا ته انصاف درکړي. دغه نور مشران څه نسي ویلی، ولا دا مشران دي څه نسي ویلی، نو منتظر دي چې دوی بس یو چاره وسي، بس مشکل به حل شي انشاءالله. خدای دې دوی هم ژوندي لري او مکتبونه دې هم راته خوشي کړي. نه غواړو چې لاړ شي دومره زر پرېږده چې دوی دې ژوندي او مکتبونه دې راته خوشي کړي. د محق د مشروع قرآن اجازه راکړې، اسلام اجازه راکړې ده، نو دوی ولې رانه کړي راته پرېږده چې رایې کړي. دوی به هم زه هم پرېږده چې رایې کړي، دوی د خوند وګوري، خپلې لوڼې وګوري، اولادونه وګوري چې دا د ډله مکتب ته ځي، نو څوک مزاحمت کوي، نو څوک کار لري ورسره، زمینې دوی برابرې کړي، څوک دوی برابرې کړي. تقریبا 1430 ورځې سوې د مکتب د بندېدو، 1400 ورځې سولې. دا په خوله یادېږي، دا وړه خبره نه ده. ښه په هر حال د مو بحث بلې خوا لنډ فکر کوم آزاد مبارز خبرې پاتې وې. نو مننه. نه زه درنه کوزېږم، یقینا عزیز پولاده لرې یو په منځ کې مو ډېره فاصله ده. کنې زه وایم چې به د ټنډه مې خپل کړی وای چې کوم کار تا کړی دی، کوم ترتیب تا نیولی دی، الله دې نور هم وس درکړي، الله دې نور هم توفیق درکړي چې د پښتنو لپاره د لارو بر افغان لپاره داسې کارونه وکړي. الله دې په نورو پښتنو کې هم دغه واچوي چې هغه هم د پښتنو لپاره د ښه مستقبل لپاره د ښه پرمختګ لپاره داسې کارونه وکړي. مننه. او بل دغه ټوپۍ خولۍ دي چې کوم افسر کړی دا بلا خوند سره کوي. ولا د خولۍ اصلي د خولۍ هغه اصلي دا ته چاره لېږلې ده، اوس مې لټول هغه پلاستیک کې ایښې وه، هغه رانه ورکه سوې، هغه په سره دی، خو پخوانی ده. نو مننه آزاد مبارز صاحب. زه به هغه سره یو بله غوره م وکړم خوشحال صاحب سره، او ډېره جالبه شی تاسو ته ووایم. مننه. ښه وخت ولرئ. مننه. خوشحال لاله ما خو په دې جمهوریت کې تقریبا 14 ولایاتو کې کار کړی ده. دغه چیرې بس د پاسپورت شعبه وازیده د موږ بتلو تفتش ته یا د تذکرو، په دې معنا چې د هر ولایت کې د ادارې وازیدلې د بایومټریک د پاسپورت او د تذکرو، یعنی تقریبا 3 وارې هر ولایت ته تللی. بیا د جلبجس پروګرام شروع شو، هغې ته افتتاح ته به زه تلم، یعنی 4 وارې په هر ولایت ته زه تللی یم، او هغسې بیا نور څه تللی یم، هغه فرق دی. زمونږ په قندهار، هلمند، روزګان او زابل کې دلته بس مکتبونه پروژه راغله، هلته به دغه شمالي ټلوالې ویلې چې دلته تورستان دي، تاسو مه ورځئ، دا خارجیان به منع کول. همدغسې که د نلونو د بمبې او رساني پروژه تله دا به منع کول، که د سړکو پروژه تله دا به ډارول. په داسې حال کې چې دومره چې دوی خطرناک معرفي کول، د مکتب سره د دې اوسني خلکو کار هم نه و هغه وخت کې، وایي پرېږده چې جوړ کړي، خو دوی به ډارول، هغه خارجیان به ډارېدل، مکتب به نه جوړېده. نو اوس یو خوشخبري او د خوشبختۍ خبره ده، د کندهار په ډېرې او لرې سیمه کې یو سکول واس شوی ده. جالبه خبره دا ده چې سکول هم د انګلیسي واس شوی، چې دا ما ته بیخي یعنی دغه بیچاره خلکو په دې 20 کالو کې د مکتب نوم نه پېژندی. 20 کاله جمهوریت کې دغه خلکو چې اوس تاسو ته کلب ښیم، د مکتب نوم یې نه پېژندی، خپله مکتب خو پرېږده نوم یې ته نه پېژندی، هله په بې باندې نه پېدل، یو هغه کلیوالي مدرسې به یې ورته ویلې. اوس وګوره چې دوی یعنی دومره خوشحاله شوی ما خوشحال جانه چې دغه ماشومان کنکي ځوانان مې ولیدل، ګرچې هغه ای بي سي غلطه وایي، صحیح به نه وایي، همدغسې کوشش کوي. دا په دې معنا چې پښتانه علم و تحصیل سره مینه لري، همداسې بندېږي، خو بیا هم کوشش کوي چې وایي دا په دې معنا چې پښتانه علم سره مینه لري.
او دغه به زه د خیر سره دغه نوې هفته کې هلته یو کانګرس والا د هغه هلته افغانستان ته سره راغلی او کله کله چای به وسکس اوس طالبان په موږ فتوا ونه لګي بس موږ سره انډیوالي وه دې ورکړی د دغه کلب به زه مستقیم هغه ته وایم ورته به وایم نه مې طالب سره زما کار ده نه نظام سره زما کار ده زما ولسونه زما پښتانه د تحصیل نه لرې دي د هغه نه لرې دي چې حد اقل که اوسې کولی سي یو پروژه دغه د مکتبو واخلو چې دغه قندهار او هلمند او ارزګان او زابل سخت یعنې سخت ضربه خوړل دغه ځوانان او که دا ځوانان بې باسواده نه سي سبا به په هماغسې لندور به په جوړي دغو نه ویښته به وي ما به هم ډاروي تا به هم ډاروي او مرګونه به هم کوي دغه باید باسواده کړو والله هغه ده د ښوونځي د پرانیستو خبره که کېږي یا د کورس د جوړېدو خبره کېږي که د وطن په هر ګوټ کې سړی ورته خوشحالېږي بیا داسې ځایونو کې چې هغه دغه څونه وخت افغانستان کې هغه ځایو ته د ښوونځیو ورتګ نه و یا ښوونځي پکې نه و پرانیستل سوي کول محدود ول کول عامه پوهاوی ورته نه و سوی که نه و امثالو هم نورې خبرې نو ټول خوشحاله کېږي اوس وخت کې نو افغانستان په هر ګوټ کې که خدای دې وکړي کابل کې یو ښوونځی جوړېږي نو موږ ټول ورته خوشحاله یو او خوشحاله کېږو ورته چې بس خدای پاک دا لړۍ اضافه کړي زیاته دي کړي تر څو افغانستان چې دغه څه ته ضرورت لري او دا نن چې دښمن راځي دا فایده ځینې اخلي که نه نو حد اقل که اوس جوړ نه سو ورته یو 10 کاله بعد خو به ورته جوړ سو که نه ځکه دې خلکو ره خو خلاصون نسته نه نن سته نه سبا سته او نه هم دغه تېرو 40 کلونو کې خلاصون ته سوی ده که نه دې نه علاوه نور ګاونډي هېوادونه هم په همدې ډول په هغه سیمه کې یوازې موږ یو چې بېسواده پاتې سوي یو یا مثلا ټکنالوژۍ سره بلدتیا نه لرو یا له هغې لرې پاتې یو یا قومونو کې قومي جنګونه خلکو راکې پیدا کړي سمتي جنګونه پیدا کړي وجه هم دا تعلیم ده کله چې د اولاد زوی لور په تعلیم باندې سنبال سوله نو دغه ټولې بدبختۍ په خپله له منځه ځي ځکه عقل به کار کوي فکر به کار کوي منطق به وي استدلال به وي وطن به سړی پیژني خاوره به پیژني ملت به پیژني که نه د وطن سره هغه مینه به لومړي ټولګي څخه ورته ښودل سوي که نه دغسې دا ټولې خبرې نو بدبختي خپله له منځه ځي خو که دغه حال وي چې څه وخت تېر څه وخت اوس تېرېدونکی ده او دا بدبختي هم چې ورځ تر بلې ډارېږي او موږ په ده په تمه یو چې نه وله مکتب بندو دلیل نه ورته دا لرو پر ټکنالوژي سره اشنا ځکه نه کوو چې دا د شیطاني کارونه دي یا امثالو هم نورې خبرې نو دا په عوض د دې که اوسنۍ زمانه کې څوک په دې تمه وي چې دا به موږ ته برکتونه راوړي دا تا هم بې برکته کوي هم د کمزوری کوي ځکه اوسنۍ جګړه چې په دنیا کې ده دا د ډزو ټوپکو چاودنو د دې جګړه نه ده لومړی تا سره خلک اقتصادي جګړه کوي لکه دا اوس پاکستان وضعیت ده پاکستان هم د اوس له اقتصادي بحران سره دومره مخ ده چې دومره پکې د اقتصادي بحران راغلی دی چې لومړی وزیر جګېږي د 2 میاشتو تنخوا بندوي په 50% سره موټرې دروي د لوډوزه چوراکو نه پیسې کټ کوي ځینې کارمندانو ته وایي چې کور نه کارونه وکړه عربستان نه قرض غواړي عربستان ته وایي چې ما خو صاحب مخکې قرض درکړی دی دا ورته بس که ما قرض در نه کړه پاکستان سعودي عربستان کې چې کوم مسافر پراته دي دا دې درنه واخلي که نه نو خدای دې دغسې ورځې نه منګه وساتي نو ښه خبره ده چې د افغانستان په هر ځای کې په هر ګوټ کې ښوونځی پرانیستی خوشحاله الله سپیشل فورس به هم واورو خو مخکې د هغې نه چې خپله کامره د دوی یوازې کې ښه به وي ګران افغانانو یو دغه زه خپله شخصا چې نه زه سیاسي سړی او نه زما ابا سیاسي سړی ده خو زه مجبورا قومپاله شوم مجبور یې کړم چې قومپالي وکړم او په یو قام کې مختلفې مفکورې اوسېږي مثلا په پښتنو کې جمهوریت مفکورې والا سته طالب مفکورې والا سته کمونیزم مفکورې والا سته سیکولار مفکورې والا سته او مختلف شاید یهودان هم پکې وي شاید عیسویان هم پکې وي شاید هندوان هر څه وي زما دغه ټولو سره مینه ده ځکه دا زما قام ده که هغه په هر فکر وي هغه فکر سره زه کار نه لرم که هغه نجار وي که هغه وزیر وي که هغه سړک جوړوي که هغه معلم وي یا هم که فکر طالبي وي که فکر جمهوریتي وي که فکر سیکولاري وي که فکر هر شی وي زما قام سره مینه ده قامپالۍ کوم او قامپالي سره کوم هغه هم د صرف زه خپل هم ډېر علم نه لرم زه غواړم چې هغوی تشویق کړم چې ما غوندې حداقل نه سي زما نه پورته سي یا کمپیوټر زده کړي یا ټکنالوژي زده کړي یا وروره ګوله معلم سي یا یو شی سي زما په دغه برخه کې مبارزه ده نه وروره ګوله طالب پیژنم نه جمهوریتي پیژنم نه سیکولار پیژنم نه بل او په جمهوریت کې مې ډنډه کړې هغه هم د وړکتوب نه وروره ګوله هلته شامل سلو مقرر سلو نه پوهېدو چې څوک یو خو وظیفه هم کوله وروسته چې مطالعه هم وکړه پوه سولې چې وروره ګوله قصه څه ده سپیشل فورس ښه راغلی په خیر راغلی سلامونه
زهر الله او تا دواړو ته زه خپله ډېر لایفو ته نه پورته کېږم خو په کوم لایف کې چې داسې خبرې واورم چې په هغې کې ډېر حقیقت نه بیا اپشن نه ماچوم کیمره هم خلاصوم راپورته کېږم هم ورته نو ځکه او عزیز فلاده زه ستا څخه یو غواړم چې یو څو پوښتنې وکړم اجازه ده مهرباني وکړه څو کلن یې تقریبا زه 15 به یم په څو کلن کې په جمهوریت کې دنده شروع کړه د کندهار ته په کوم تاریخ په کوم کال راغلی وې سپیشل پوسټ رو راول خو په خیر راغلی جوړ تازه زه پوهېږم ته ستا نه خوښېږي زه مداخله وکړم خو دا پوښتنې خبره مې دا ده چې د سوالونه چې سوالونه دې نه خوښېږي بیا د ده څه نه کوم زه دا وایم په کندهار کې چې کومه پروژه کم حسابونه وه ټول زه خپله په میت ملي کې ما د 2001 څخه د 1 د اکتوبر 2001 څخه د 2006 پورې وظیفه کړې ده د عزیز فولاد ما سره نږدې اوسېږي ما ودی تقریبا نیم ساعت سره ډېرېږي نږدې سم درسره بحث کوم که نیالته مو بحث هم نه ورسره وکړي دغه یاسیني صاحب غونډه په 22 ډسمبر چې غونډه وه هلته ما تا سره وده خو ما ستا سره مجلس ونه کوي ځکه زه خپله د یو چا سره چې یو مخالف په یو لایف کې نه سره جوړېږي بیا نږدې مې بحث نه ورسره کېږي تا وویله چې په کندهار کې مکتبو په اړه دې وویله چې هلته په لرې ساحه کې یو سکول جوړ کړی و سکول پاکستاني لغات دی په کومه سیمې ته راغلی وې په کوم کال راغلی وې چې هلته تا د سکول ستا په ژبه به وایم چې ابتدا کول نه ما سکول نه دی ویلي ما ښوونځی ویلي زه فکر کوم چې ستا تا غلط اورېدلی که سکول مې ویلي خیر د خوله مې مه ماته وه شاید ویلي مې وي پروا نه کوي دغه ویډیو چې تا ښکاره کړه دا خو د اوسني مهاجرینو ده قصه مې واوره خو سدیار زیدخ ما ټویټر نه واخیستم زه خوشحاله شوم ته زما نیت وګوره که نه زما ټویټر نه واس ټویټر کې لیکلی چې دا قندهار دی او دغسې ځای ده زه وروره ګله کله چې زندان سقوط سو په کندهار کې د سرپوزې زندان زه د هغه زندان بررسي ته ورغلی وم دا یوه جلبجس ته ورغلی تعلیمي مرکز ته ورغلی میدان هوایي ته ورغلی د بایومتریک شعبې د جنایي بخش قمندانۍ ته ورغلی مختلف جایانو ته ورغلم تقریبا داسې وګڼه جلبجس قمندان څوک و د جلبجس قمندان ما تا ته وویل چې زما درته یاد کړم سپیشل فورس ما تاسو ته وویل ګوره اول خو 15 کاله کېږي چې افغانستان سقوط شوی ده جمهوریت تللی ده یعنې ته د 10 کالو پخوا چې ما تاسو ته په خوله ویل چې 4 ولایاتو ته زه تللی او په واري ولایاتو ته 4 والي یا 15 والي تللی ته اوس لازم ما ته وایې د جمهوریت قمندان یو دقیقه اجازه مقصد نه لرم تا دغه ویډیو ته ما ته د جمهوریت قمندان پښتنه ما څخه مه کوه چې جلبجس قمندان څوک و زه په څه وکړم زما خو د کوم تره بچی نه و چې زه به د هغې نوم یاداشتوم چې د خیره 15 کاله وروسته به ښاغلی سپیشل فورس ما نه پوښتنه کوي چې د ده نوم څه ده بیا زه به سپیشل فورس ته ووایم چې د دغه محترم نوم دغه د ما یاداشت کړی دا ده زه وروره ګوره چې پرونه پورې دغه جمهوریت سقوط شو زموږ بیخي هغه څه ورته وایي ما 3 شپې په د سوشل میډیا کې ژړلې ځکه دا دومره زحمتونه دا دومره منډې دا دومره ټنډې چې وویل دا ټول یو د ماسکه ویل چې قیامت راغی ته اوس راځې ما ته د جمهوریت د 10 کاله پخوا د جلبجس قمندان نوم ما څخه پوښتې و د خدای لار خدا نه د سپیشل فورسه مهرباني وکړه مایک ته خلاص که دی بنده لالا جی مایک دی بنده نو چې مایک بندوي نو دا رقم څه رقم صاحب ګوره دا زمونږ مدیراتوران چې دي ښاغلی سپیشل فورس ګوره زه څنګه وایم دا لایف دی که څوک سپیشل فورس فولاد صاحب تاسو مایک بند کې خیر ده فولاد صاحب تاسو مایک بند کې مخلاص دا سپیشل فورس رول سره د ډیر ښه هلک ښه سړی ده ما د شخصي کې اوسو میسیجونه هم کړي دي لا مغه نه مخکاري ما زین ډیر کم وخت اختیام دا لایف ته نزي مای لایف کله کم لایف ته تللی ما اوریدلې کو ویډیو سي داري پوسټ کوي زیوینم نو دنه د ښکاری سي دای ملي سړی دی او په وطن مین سړی دی هغه مسله خپل ځای ته پریدو د زه خو اوسه پورې پوه نه سوم چې د اصلي پوښتنه څه وه ما دقیقه وانخیسته سپیشل فورس رول خو 2 خبرې ما یاداشت کړلې
او خیر تاسو بیا خبرې وکړئ. دوه خبرې ما یاداش کړلې. لومړی دا چې ستا د عمر پوښتنه یې وکړله او دومره دا چې تاسو کلو ویلې. رښتیا هم تاسو کلو ویلې، دې کې هېڅ شک نشته. ما واورېدل تاسو کلو ویلې. صحیح ده؟ زه خبره کوم. زه به که په ده باندې بحث وکړو که نه چې ولا تا مکتب ته سکولو ویلې او زه دا بحث وکړم چې وروره ښځه ما خو مکتب ته سکولو ویلې، دا تا نوم چې شی ایښی ده، دا خو هم پښتو نوم نه ده که نه. نو زه دا اضافي بحث ده. ولې وخت پرې ضایع کړو؟ ستاسو وخت هم هغه ده. زه خو دغه شپه دی موږ ناست یو، تاسو دواړو ورځ ده، تاسو به کار کوئ یا به چېرته ځئ یا به نه ځئ که نه. منګه روژه نیولې منګه ګنګ چې پام زه وایم ښه د سپیشل فورس رو چې اصلي موضوع باندې خبره وکړو که نه، چې اصلي موضوع چې ده، اصلي تشویش چې ده، اصلي اندېښنه چې ده. زه ما دقیق وانه خیسته، تاسو یې ووایئ هغه به ځواب درکړي. زه ما ته خو که سل ما مقصد د ده د دوه شیانو څخه و. زما مقصد د ده د دوه شیانو څخه و چې ده ویډیو ښکاره کړی چې زه کله کندهار ته ولاړم دا ماشومان مې ولیده، دا ویډیو مې ولیدل. یو مې دا مقصد و. فولاد صاحب ته مایک بند کړه. خیر ده، خیر ده. ښه دغه ځای چې ما واورېدی ما پوښتنه ما ولیکل ما هیز لاینګ. ما ورته ویل ما دا دروغ وایي، رښتیا وایم. زه مخامخ ورته وایم. زه یې میوټ کړم، اپشن مې پسې واچوه. یعنې زه غواړم نږدې مخامخ هم درسره کښېنم، راسه چې د موټر مخ ته صرف ته راسه بانډار سره وکړو، ورته هم وایم. زه یې پېژندس نه شم. زما او دی تقریبا زه دی سکرمنټو کې اوسېږي، زه مډسټو کې اوسېږم. ما او دی سره نږدې یو. په دا خاطر زه چې یو پوښتنه ولرم یو شی ولرم زه درته مخامخ هم کولی شم. دا په دې خاطر ورسره راپورته شوم چې میوټېدم، ډاکټران ته میوټ مه کوه. ما او دی نږدې هم سره لیدلی، خو په دې خاطر هر وخت سره بیا سوال د سپیشل فورس نه کوم. مه کوه فولاد صاحب. خیر ده که نه، خیر ده، خیر ده. بس ته موږ د غوږ سه ما دا خبرې کوو، ما دا انډیوالان یو. سپیشل فورس رول فکر کوم سوی تفاهم سوی ده. ولې سوی ده؟ ده داسې ونه ویلې چې دغه ویډیو چې زه تللی یم قندهار، دا وایي چې دا اوس دغه ویډیو دا اوس سوې ده او تازه هلته د کندهار په یوه لرې پرتې سیمه کې یوې لرې ولسوالۍ کې یو ښوونځی جوړ سوی دی او په دغه ښوونځي کې انګلیسي تدریس کیږي او دا د خوشحالۍ خبره ده که نه. دی دا اوس ویلې نه دی ویلې چې په هغه وخت کې چې زه تللی یم او دا ویډیو ما کړې ده. دا خبرې نه ده کړې. دا هغه زه به درته وایم، د دې په اړه به زه درته وایم. دا هغه مهاجرین چې کندهار ته راغله، باغپل سیمه ده، د انځرګي په کلي مشهوره ده. په انځرګي کې یو کیمپ دی، په دا کیمپ کې دغه ویډیو جوړه کړې ده چې په دا اوس کې په هغه کیمپ باندې د پاکستاني مرتد دفاع بمبار خلک تشویق اوس دې کې غلطي سره چې خلک نه تا دغه ځای ما واورېدی. تا اوس دا ما کله دا سکول ولیدی، دا ماشومان مې ولیدل. ما دې خاطر چې ته ورغلی وې دا خو اوس ته وې د ته هغه وخت کندهار تللی وې. ځکه دغه ځای ما نه ده ویلې داسې نه ده ویلې، اشتباه سوې ده. دلته وګوره دغه ویډیو چې ما پلی کړه، دلته هماغه چا چې فلم برداري کړې د هغې لوګو ده دلته وینې. ما نه دی ویلی چې دا ما کړې ده، وینې دا خبره نه ده کړې. تا غلط فهمی وشو. دا یو تفاهم سوی ده. بل ته وویلی چې یو په کندهار کې تقریبا کوم کال کې راغلی وې پولاد جانه؟ زه په 2015 ته راغلی وې، څو کلنۍ کې دنده شروع کړه. ته خو دغه ما ته خپل کلونه عمر ووایست، څو کاله وې هلته د وظیفه شروع کړه بیا کندهار ته زه د 19 کالو جواب خو راکړه. 19 کالو 19 په کوم بخش کې وې داسې امیر کې زه امیر تعلیم تربیه د بررسي مال واقع وم. یو واقع بیا ولاړم بایومټریک سره راغی، بیا بایومټریک کې شامل شوم.